الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لره چې روغ به یو جوړ به یو ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو څرنګه تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت باندې موږ تاسو سره د پښتو د ادب هغه شاعران، مشران، نوجوانان ملګري له تاسو سره مخامخ کوو چې په پښتو په ادب چې کار کوي، د پښتو د ادب خدمت کوي. په دې سلسلې چې نن لکه مروت په ښار چې د موږ د پښتو د ادب یو ډیر لوی نام محترم احمد مروت صاحب دلته پاتې کیږي. د موږ د ټیم ملګرو دا مشوره وکړه چې نن به له محترم احمد صاحب سره یو نشست کوو. نو شکریه ادا کوو. احمد صاحب بیمار ده، موږ ته ټیم راکړلی، شکریه ادا کوو. احمد صاحب ډیره مننه او مهرباني چې تراب نیوز چینل ته د موږ ته ټیم راکړلی. له موږ کتونکو سره که خپل تعارف وکړو، په کوم ځای چې پیدا سلو، په کومې نیټې باندې تاسو پیدا سلو او ابتدایي زده کړې مو له کوم ځای نه وکړلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه اول زه تاسو تراب نیوز مننه کوم چې تاسو ماته خپل قیمتي وخت راکړو. زه د غزوژې اوسیدونکی یم چې په وانډه لنګر خیلم یادیږي او د چوکي جنډ سره نږدې پرته ده. ما خپل ابتدایي تعلیم په خپل کلي چې تر 5وي پورې کړی او بیا مې میډل د ایسک خیل سکول نه وکړ او بیا میټرک د های سکول لکي مروت چې نن سبا په نمبر 1 سکول یادیږي د هغې نه او بیا تر بی اے پورې په ګورنمنټ کالج لکي مروت کې او د هغې نه پس ماسټر ډګري چې کومه وه هغه بیا ما پښتو چې ګومل یونیورسټۍ نه واخیستله چې په هغې چې ما امتیازي حیثیت حاصل کړو. پیدایش نیټه مو څو؟ پیدایش نیټه د ما 1958 ده، خو کتابي په سرټیفیکیټونو چې 59 ده، 19 جولای 1959. تاسو څرنګه چې خبره وکړله د غزه وژې، غزه وژه له لکي نه یو سایډ ته پرته ده، یو وړوکی کلی ده. له داسې یوې پاسمانده علاقې، له داسې وړوکي کلي نه د تاسو غوندې یو لوی ادیب شاعر راوتل موږ دپاره د تعجب خبره ده. تاسو څه وایو؟ دا واقعي چې دا حیرانتیا خبره ده او زه به دا وضاحت وکړم چې زه په خپل کلي چې فرسټ ګریجویټ وم چې ما ګریجویشن وکړ او موږ چې کوم مخکې ذکر تاسو ته کړو چې یو استاد مو خپل حبیب خان الحبیب پبلک سکول یې بیا وروستو کولو هغه موږ سره ډېر محنت کړو. خپل مور پلار محنت چې پلار زما چې کوم هغه پولیس نه ریټایرډ و او نه هغه ډارانې مایرانې به ما کتلې په هغې چې او بیا چې دیني تعلیم ما کوم کولو کلي چې په هغې چې ما د رشید البیان په پښتو چې بیا پنجګنج به ورته ویله، پنج کتاب به ورته ویله که نه په فارسي چې هغه ما وویل هغه ټوله شاعري وه. نو دې سره بیا زما په دغه چې د شاعري شوق پیدا سه داسې ورو ورو بیا نصاب چې به د فارسي چې کوم هغه په نصاب چې کوم په میټرک چې مو فارسي ویله هلته بیا غلام نبي تعجب صاحب موږ استاد و او هغه بیا موږ ته ډېر دی چې هغه راکړلی. دا خبره که زه وکړم که نه نو بېځایه به نه چې افګار بخاري صاحب خدای دې وبخښي که نه، یو بل موږ ملګری و حنیف، هغه به مصروف ته خلوص کولو. نو دا موږ 2-3 کسان وو که نه، نو هغه تعجب صاحب به موږ سره خواري کوله. په فارسی شاعري باندې به خبرې کېدې، اردو به را سره ویله،
بیا و چې موږ شعرونه میرونه لیکلي وو که نه هغې باندې به بیا لږ ډېر باس مباحثه وسله داسې بیا موږ دې سایډ ته راغلو. تاسو شاعري مجموعې چې چاپ سوي کتابونه مو شاعري ما یو کتاب چاپ کړی ده اوښکې چاچکي چاچکي چې هغې چې دا ما د ابتدایي دور شاعري د ټوله ځکه چې ما هغه په 96 کې چاپ کړی ده. د هغې نه پس بیا ما یو بل کتاب تیار کړی ده چې هغه چاپ ته مکمل تیار ده. د هغه نام ده سری سری ګریوان. د عقل ستن د فکر تار د هنر لاس وتړل. د عقل ستن د فکر تار د هنر لاس وتړل او احمد څنګه بګنډو خپل سری سری ګریوان. نو هغه مې ورباندې ورکړی ده که نه دا نام د سری سری ګریوان خو هغه یا چاپ نه ده د څه وجوهاتو بنا باندې. او دوه یو خو درد او مجذوبه هغه بیا دې نه پس چې کوم و که نه نادر خان صاحب چې کوم دی علیل صاحب هغه زه کالج فیلو یو دغه مانه یو 2 کلاسه وروسته خو لکه موږ بیا هلته شاعري مایري او دې کیسې باندې یو بل سره تعلق جوړ څه که نه. بیا چې کالج نه موږ ووتلو او څه وخت داسې تېرېده موږ دواړو به پټه پټه شاعري کوله. بیا پلوشه یوه رساله به راتله کراچۍ نه هغې سره اول ما تعلق جوړ څه غزلې مزلې به مې ورلژلې دغه به مې کول که نه. بیا نادر خان صاحب ته وویله بیا به هغه په پلوشي چې د هغه شاعري راتله زما شاعري به راتله. نو پلوشي والا دا تمهید مې لږ کې ته بیان کړو که نه. پلوشي والا چې کوم اډیټر و عبدالفتح پشتون صاحب هغه ما ته ووی چې زه په مجذوب باندې نمبر چاپ کوم د پلوشي خو ما سره مواد نستا او ما ډېر ریسرچ هم وکړو دومره مواد په مجذوب نه میلاویږي چې زه په رسالې یو نمبر چاپ کړم. اوس به دا څرنګه کوو که ته ما سره لږ هیلپ وکړې. ما علي صاحب سره مشوره وکړه قاسم محمود صاحب و بنوي او یو د بنوي صاحب شاګرد و نادیم خټک. نو موږ دا 5-6 کسان سره یو ځای شولو او مجذوب باندې مو لیکل وکړل مضمونان مو تره تقسیم کړه چې ته دا شی ولیکه ته دا ولیکه. نو دې چې کله رساله چاپ سله موږ خو ډېر خوښ وو چې یار مجذوب نمبر چاپ سو او ډېر ښکلی ضخیم نمبر و. یو مشر ادیب و اوس وفات سوی ده خدای دې وبخښي ایاز داودزی هغه ورباندې تبصره ولیکله په را روان هغې نه بعد چې کومه نمبر راته خو خدای سته هغه تبصره چې کوم ده که نه ما لوستې وه خو څه داسې تحریک یې نه و راکړی. بیا هغه کتاب چاپ که ادبي هڅې په هغه کتاب چې هغه تبصره هغه شامله کړله. نو چې شامله کړه او ما هغه کتاب چې وکته که نه نو بس بیا زه هغې نه لږ کې دنه خفه غوندې سلمه او ما وی چې زه اوس جواب لیکم. لکه ده دا لیکلي وو چې مجذوب داسې شاعر نه ده چې څومره دوی جوړ کړی ده پیش کړی ده او احمد جان اسی ناره والی ده مجذوب په دغچې او مستانه ناره ده چې ما لیکلي چې مجذوب دی. مجذوب خپل پہچان لري خپل اسلوب ده که نه
نو د بل چا تقلید نه دا کړه کنه نو دا خبره چړه دا چې دا یو مستانه ناره کړی دا او نادم خټک خبرې کړې دي چې دا یونانی تلمیحات استعمال کړي دي او دا څه کړي دي هغه کړي دي بهرحال ما جواب ولیکه او شپه غوسې سره مې ولیکه بیا مې ډاکټر چراغ صاحب سره مشوره وکړه هغه ته مې ښکاره کړه چې دغسې دا مضمون چې دا دی جواب زه لیکم نو هغه ما رهنمایي وکړه هغه وی چې دا شاید داسې ملیکه دې نه به یو ادبي چشمک به جوړ شي محاذ به جوړ شي ته به د دوی جواب کوې دوی به تا جواب کوي او بیا به بدمزګي جوړه شي او دغه به جوړه شي خو داسې وکړه چې کتاب شکل چې دا شاعر راوله بیا به شي دا خبره دغسې کتاب تحریک چې کوم وکړه نه دا مجذوب نمبر و دې سره چې تاسو کوم بیان القرآن چې تعریف القرآن هغه ترجمه دغه کتاب دا کتاب داسې و چې پېښور چې زه سروس مې کولو او غالبا 2010 ډاکټر چراغ حسین صاحب ما کور ته راغی او د ډاکټر اسرا صاحب وال چې کوم د دې بیان القرآن دی باچه ده تعارف قرآن په نوم باندې هغه ګوشي یو کتاب چاپ کړی ده د سره هغه کتاب و ګوشي تعارف قرآن ما ته وایي چې یاره دا کتاب په ترجمه کې پښتو چې او دا خدام القرآن وال چې کوم تنظیم دا هغوی ما ته دا را کړی چې دا به ته وکړې ما ورنه خدای ستا اول انکار وکړ ما ورته دا ډېر ګران کار ده دروند کار ده او ډېر نازک کار ده دا زه نسم کولی بل چا باندې دې وکړي که نه خو ډاکټر صاحب خبره نه منله ویله دا به تکیه ته یې کوای سي بیا ما د هغه زړه ساتنې لپاره دا خبره وکړه چې داسې وکړو چې زه به یو 2 صفحې وکړم 2-3 صفحې دې په بل چا 2-3 کسانو باندې وکړي بیا دې کمیټۍ جوړه کړي چې کومې کمیټۍ هغه کړي که نه ریکمنډ کړي بیا به هغه باندې دوی وکړي خو د ویله شاته دغه وکړم مې ورکړه بیا ما ته وایي چې دا به ته کې بس بیا ما شروع وکړه نو اول جلد چې کوم وکړه نه هغه مکمل څه کمپوزینګ به مې خپله کولی او ترجمه مې خپله کوله نو هغه موږ بیا په 2011 چې و غالبا چاپ کو د پوسټ افیس پرنټینګ پریس ته پنډی شي د هغې نه او چې چاپ مو کو ما درته ویلي وو چې یاره ما خپله کمپوزینګ کړې ده زه غلطیانې به خامخا وي خو هغه غلطیانې ما ته نه پته لګېږي چې کوم چا بل چا باندې ته د دې پروف وکړه بهرحال د چا باندې کړی و خو چې کله چاپ څه بیا وي چې دا خو غلطیانې پکې پاتې دي لکه پروف غلطیانې پاتې دي نو دی وایي چې دا زه بیا نه چاپ کوم دا زه ټول تلف کوم نو ما خپل کار جاری وساته او هغه اولنی جلد چې و بیا ما 2 حافظان و د لتمر سره کما لیکلی دی هغې موږ سره ډاخانې جو ورونه دواړه هغو ته ورکړلی هغوی وکتله نو د قرآن پاک په ټکسټ کې یو جي چې غلطي راغلی وه غالبا 61 نمبر آیتو چې یو ځای ورنه کټسله وجعلنا فیها او په بل ځای چې شاته چې د ها الف ها وکه نه دا کټ پاته سلی و نو هغه مو ټیک کړه بیا مې د ټیري یو مفتی و هغه ته ښکاره کړلی هغه بیا تیر سلی ورباندې نو هغه بیا راته یو صداقت نامې په لاس په نوم باندې دغه ولیکلی
او بیا مې د دیوبند یو عالم و سلیم الله قریشي صاحب د لاچای سره یې کلی دی بیا مې هغه ته ښکاره کړ هغه واخیسته هغه بیا ولیکلی کتلی بیا ما ته راکړه نو هغه بیا د دې ډېر صفت وکړو چې ډېر زبردست لیکلی دغه بیا یو نوټ هغه هم ورباندې ولیکو چې کتاب چې ما شامل کړی دی بهرحال ما خپل چې بیا دغه دوره محنت نه بعده تصدیقونه شیان وکړل که نه ریویو بیا مو بیا دا چاپ کړلی او دغه کتاب تا په مخ چې ده اوسه پورې ما د دې 15 جلدونه مکمل کړي دي یو جلد چاپ سو او دا نور پاتې دي نو دې ته به اوس بیا که خیر وکنه دا 2 جلد پاتې دي بیا چې دا مکمل کو نو بیا ورته څوک پبلیشر ګورو خدای دې د خیر سره توفیق راکړي چې دې مکمل کم کنه بیا وکه خیر دغه کار کیږي